فتوح الشام. څلورمه برخه. صحاباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبا هغه کتابیان د کلیساو دغه پیروان د کلیساو دغه پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره عمل وسی. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام. واوري واوري دغه تاریخي فتوح ورونو، لکه څرنګه چې د فتوح الشام په تیره دریمه برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کوم وخت مقام ارض و سما ته ورسېدی نو ویې فرمایله: ای خلکو، د دې ملک سفر بغیر د سیرابسو، سیزونو او د ډیرو اوبو نه دی کول پکار، ځکه چې په دې ځای کې د اوبو کمی دی او زموږ سره لشکر دی. تاسو ماته مشوره راکړئ چې څه کول پکار دي. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو، پاته حالات به واورو. رافع بن عیسره الطایی وویله: یا امیر، که چیرې ته زما په مشوره باندې عمل وکړې نو ډیره بهتره ده. هغه ورته وفرمایله: الله تعالی دې تا ته هدایت وکړي، څه چې ستا په زړه کې راغلي دي هغه ووایه. هغه هم 10 اوښان تر 2 ورځو پورې تږي وساتله او بیا یې اوبه ورکړې او د دغو اوښانو خولې وتړلې او اسلامي فوج په اوښانو سواره سوله. اسونه یې د ځانه سره تش روان کړه، یعنی په خپله هم پرې سواره نه سوله او کم شیان یې هم پرې بار نه کړله. سفر شروع سو. کوم ځای کې چې به یې پړاو اچوی نو 10 اوښان به یې حلالوله، د هغوی خېټې به یې شکولې، د خېټو څخه به یې چې کومې اوبه راووتلې د هغو څخه یې مشکونه ډکوله، او چې کله به دا اوبه یخې سولې نو په آسونو به یې وچښلې او د اوښانو غوښه به یې په خپله وخوړله. په هر پړاو کې به یې داسې کوله. اخر دا چې اوښان ختم سوله او باقي 2 منزلونه یې بغیر د اوبو چښلو څخه قطع کړه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ او د هغه لښکر د اوبو نه پیدا کېدلو په وجه بېتابه سوله. نږدې و چې نوبت د مرګ راغلی وای. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ حضرت رافع بن عیسره رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایله: یا رافع، ټول خلک تږي دي، آیا تا ته داسې ځای معلوم دی چې هلته اوبه وي؟ د رافع بن عیسره سترګې خوږ وې. هغه وویله چې یا امیره، کوم وخت چې موږ د قراقر او سوا مقام ته ورسو نو تاسو ما خبر کړئ. خلکو په تللو کې توندي وکړه، حتی چې ډیر خلک قراقر او سوا ته ورسېدله او لږ خلک وروسته پاتې وه. حضرت رافع ته د دغه ځای خبر ورکړل سو. دی ډیر خوشحاله سو. هغه د خپل پټکي شمله د خپلو سترګو نه اوچته کړه، راسته او چپه طرف ته تاو راتاو سو، حتی چې یوې اونې ته نږدې سو. هغه په زور سره تکبیر یعنی الله اکبر وویل. د ده سره نور مسلمانانو هم د الله اکبر نعرې وهلې. بیا حضرت رافع وویله چې دا ځای وکینئ. خلکو د هغه ځای په کیندلو باندې شروع وکړه. ناګهانه د دریا په شان د اوبو یوه چینه روانه سوله. دوی هم هلته پړاو واچوئ او د الله تعالی شکر ادا کړ او د حضرت رافع شکریه هم ادا کړه. په خپله یې هم اوبه وچښلې او په اوښانو یې هم وچښلې او مشکونه یې هم ډک کړله. کوم مسلمانان چې په دې سفر کې وروسته پاته سوي وه هغوی له یې هم اوبه راوړې. اوبه یې چې وچښلې نو په دوی کې ساه راغله. په دې ځای کې ملژ ډیر آرام نه پس دوباره سفر شروع کړي. د ارکه مقام ته د رسېدو دپاره تقریبا د 1 ورځې سفر لا باقي پاته و چې موږ یو داسې ځای ته ورسېدلو چې د لارې په سر کې د سرای په شان ځای جوړ سوی و. هلته یو څو بزې او اوښان هم موجود وه. مسلمانانو په دې غرض چې د دشمن حال معلوم کړي یا د خپل قوم خیرت معلوم کړي د شپون کې په تلاش کې ووتله. چې ویې کتله نو هغه شراب څښله او بیا چې مو وکتله نو د بل طرف ته یو عربي سړی دی چې هتکړۍ یې په لاسو کې دی او ناست دی. چې په غور سره مو وکتله نو معلومه سوه چې هغه حضرت عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنہ دی. موږ سمدستي دا خبر حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ته ورسوئ. هغه فورا راورسېدی. حضرت عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنہ چې په هتکړو کې تړلی ولیدی نو تبسم یې وکړ.
یعنی مسکی سو او یې فرمایله ای ابن طفیل ته څنګه دلته قید سوی یې؟ هغه ځواب ورکړ یا امیر زه ډیر تږی سوی وم نو دلته دې سړي ته په دې غرض راغلم چې که د سره شیدې وي او زه یې وڅښم نو تنده به مې پرې ماته سي خو زه چې څنګه راغلم نو ما دی پر شرابو څښلو باندې ولیدی ما ورته وویله ای د الله دښمنه شراب حرام دی او ته بیا هم شراب څښې ده راته وویله چې دا شراب نه دی بلکې دا اوبه دي ته وګوره او د دې د بوی او رنګ نه اندازه واخله نو یقین به دې راسي چې دا شراب نه دی او په دې کې که چیر دا شراب نو چې څه سزا راکوي رایه کړه زه د اوښ نه لاندې راکوز سومه په خپلو دواړو زنګنونو کښېنستلم سر مې ټیټ کړ خپله پزه مې بوتل ته نږدې کړه چې معلوم کړم چې دا څه شي دي کله چې ما سر ټیټ کړی نو د ناګهانه یو لرګی چې پټ یې په تخر کې نیولی و زه یې پر سر په ووهلم چې د هغه په وجه زما سر مات سو د سخت گزار په وجه زه بدحاله سومه یو طرف ته مې ځان لږ وغورځولو خو زه یې فوراً په یوه رسۍ وتړلم او ویې ویله چې معلومیږي ته د محمد بن عبدالله د سړو نه یې یعنی مسلمان یې زه به تر هغه وخته پورې تا پرې نږدم تر څو پورې چې زما آقا د بادشاه د لوري واپس نه وي راغلی ما ترېنه تپوس وکړئ چې د اهل عرب نه ستا آقا او مالک څوک دی؟ هغه ځواب راکړ چې قداب بن وصله دی یا امیر د 3 ورځو نه زه په دې حال کې یم او دی چې کوم وخت شراب څښي نو ما ځان ته مخامخ کښېنوي او چې شراب وڅښي نو هغه پاتې سوي شراب او د هغې خیرې او غیره په ما باندې راواچوي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې دا قصه واورېدل نو ډېر زیات غوسه ورغله او دغه مشرک یې په توره داسې په زور سره ووهی چې سمدستي را پرېوتی او مړ سو مسلمانانو اوښان او بزې په خپله قبضه کې واخیستلې حضرت عامر بن طفیل د قید نه راخلاص کړي او دغه سرایي وران کړي حضرت خالد رضی الله تعالی عنه د حضرت عامر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه چې زما هغه خط دې څه کوي؟ هغه ورته وویله چې خط زما د پټکي په ول کې دی تر اوسه پورې د هغې نه څوک نه دي خبر سوي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې دا خط حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته سمدستي ورسوه او د عقل نه کار واخله مطلب دا چې ویښ اوسه ځکه چې هر طرف ته دشمن خطره ده د دې نه پس حضرت عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنه د شام په لور روان سو ورونو حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې حضرت خالد رضی الله تعالی عنه خپل پوځ ته د تللو حکم وکړي ارکه یو داسې ځای و چې د عراق د لوري راتلونکي مسافرو دپاره خطرناک و د روم حکومت به د قافلو نه ټکس وصولوي د بادشاه د طرفه دلته یو حاکم مقرره و کوم وخت چې د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه پوځ دلته راغی نو هغوی د لوټمار کولو حکم وکړي او غیر چاپیر علاقو او مضافاتو کې چې څه میلاو سوه هغه یې لوټ کړه د ارکه اوسېدونکي په کورونو او کلاګانو کې بند سوله دلته د روم یو حاکم اوسېدی چې هغه مختلف علوم او فنون حاصل کړي وه هغه د ملحمه فن هم زده کړی و کوم وخت چې هغه د مسلمانانو لښکر ولیدی نو رنګ یې زیړ سو او ویې ویله چې زما دې په خپل دین باندې قسم وي وخت راغی د ارکي خلکو ترېنه پوښتنه وکړه چې کوم وخت هغه ځواب ورکوي چې ما په علم ملحمه کې د دې قوم ذکر لیدلی دی په هغې کې لیکلي دي چې د عراق د لوري د ټول نه لومړی چې کوم علم به راځي نو هغه به د فتح او د نصر علم وي او دغه به د رومیانو د هلاکت او تباهي زمانه وي دې لښکر ته تاسو لږ په غور سره وګورئ که د دې لښکر بیرغ تور وي او سپه سالار د لوړ قد پلن او مضبوط وجود او د پراخه او پلونو ولو او قوي او د پراخه مخ والا وي او په مخ د چچک دانی وي او غنم رنګ وي نو د شام د جنگ د پاره د دغه قوم دغه سردار دی او هم دغه سردار په لاس به شام فتح کیږي هغوی چې د مسلمانانو د پوز په لور وکتله نو څنګه چې شمعان حاکم هغوی ته د دې پوز په باره کې کم ذکر کړی و نو د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې هم هغه شان بیرغ و دا خلک خپل حاکم ته ورغله او ورته یې وویله چې تا ته معلومه ده چې د حاکم شمعان یوه خبره هم د حکمت نه خالي نه وي هغه چې موږ ته کومې خبرې کړي وي موږ هغه په خپلو سترګو ولیدلې زموږ دا مشوره ده چې د عربو دې خلکو سره صلح وکړو چې موږ زموږ مال اولاد او کورونه بچ سي هغه ورته ویل چې ډیره ښه ده تر سبا سهار پورې ماته مهلت راکړي چې زه پرې سوچ او فکر وکړم دا خلک خپلو کورونو ته ولاړه او حاکم وخت ټوله شپه په دې خبره باندې غور او فکر وکړي هغه چونکې یو هوښیار او عقلمند سړی و نو په زړه کې دا سوچ وکړي چې که چیرې زه د خپل قوم د مرضۍ یعنی د خوښۍ خلاف کار وکړم نو ممکنه ده چې دوی ما ونیسي او عربانو ته مې حواله کړي د دا سوچ هم وکړي چې جنرال روبیس په فلسطین کې د عربو د لږ پوځ د لاسه شکست ماته وخوړله او دغه شکست په وجه د رومیانو په زړونو کې د اهل عربو رعب ناست دی او دا رعب د رومیانو د زړونو نه چیرې هم ونوځي ټوله شپه په زړه کې همدغه خبرې اورېدلې او را اورېدلې چې سهار سو نو خپل قوم یې راوغوښتی او پوښتنه یې ترېنه وکړه چې اوس تاسو څه اراده ده
هغوی ځواب ورکړ چې موږ اهل عرب سره جوړه یعنی صلح کول غواړو او د روغې جوړې نه پس به موږ همدلته په دې خپل ښار کې واوسیږو. حاکم وخت دې خلکو ته وویله چې زه هم ستاسو په شان یو سړی یم، ستاسو چې کومه رایه ده زه د هغې خلاف نسم کولی. د ارکه یو څو پوهه او تجربه کاره سړي د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر سوله او د صلح کولو درخواست یې وکړ. هغه هم صلح منظوره کړه او د دوی سره ډېرې نرمي او پستې خبرې وکړلې او په روڼ تندي د دوی عزت وکړي. د دې دپاره چې د سخنه، حواران، تدمر او د قریتین اوسیدونکي هم دا واوري او د اسلام حلقه به ګوشه سي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې زه په دې خبره ستاسو سره صلح کوم چې زه به خپل پوځ د دې ځای نه لرې کړم. کوم خلک چې زموږ دین ته راتلل غواړي موږ هغوی ته هرکلی وایو او کوم خلک چې په خپل دین باندې قایم اوسېدل غواړي نو موږ به په هغوی باندې جزیه مقرروو. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د ارکې خلکو سره په 2000 د چاندي درهمه او په 1000 د سونې دینار باندې صلح وکړه او صلحنامه یې ولیکله او ور یې کړه. مسلمانان لا د دې ځای نه روان سوي نه وای چې اهل سخنه هم صلح وکړه. کوم وخت چې اهل تدمیر ته د دې خبر ورسېدی نو د هغه ځای حاکم کرنامي خپل قوم راجمع کوي او ورته وویله چې ماته دا خبره رسېدلی دی چې عربانو ارکه او سخنه د صلح په ذریعه قبضه کړله او ما دا هم اوریدلی دي چې اهل عرب انتهایی صلح جو، عادلان او د ښه او نیک طبیعت خاوندان دي، یعنی د فتنې او فساد خوښونکي نه دي. فتنه او فساد نه خوښوي. زموږ قلعه اگر چې ډیره زیاته محفوظه ده د هیڅ چا مجال نسته چې زموږ قلعه ته دننه راسي، لیکن زما سره ویره ده چې هسې نه چیرې زموږ باغونه او زراعت ته نقصان ورسیږي. د دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې موږ هم د دوی سره صلح جوړه وکړو. که زموږ قوم ته په دوی باندې فتح حاصله سوه موږ به صلحنامه ختم کړو او که چیرې اهل عرب ته په موږ باندې فتح حاصله سوه نو د لوزنامې مطابق به د هغوی له طرفه موږ په امن کې یو. د قوم خلکو چې دا واورېدل نو ډیر زیات خوشحاله سوله او هغوی په دې خوشحالۍ کې د ډوډۍ یو پروګرام او بندوبست هم وکړي. په دې کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم دلته راورسېدی او اهل تدمیر د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په خدمت کې ودرېدله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دغو خلکو شکریه ادا کړه او په 3 اوقې سرو زرو او سپینو زرو چاندي باندې صلح وسوله. صلحنامه ولیکل سوله او د دواړو فریقینو له طرفه دستخطونه وسوله. د دې نه پس حضرت خالد رضی الله تعالی عنه او د هغه ملګري د حوران په لور روان سوله. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنه د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خط حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته ورسوي. هغه چې خط ولوستی نو وی خندله او وی فرمایله الحمدلله د الله جل جلاله او د خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان په سر سترګو قبلومه. بیا ټولو مسلمانانو ته د خپل معزولي او د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مقرري خبر ورکړي. په دغه ورځو کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه سره 4,000 سواره سپایان د بصرې په خوا باندې لیږلي وه. هغوی هلته رسېدلي وه او پړاو یې اچولی وو. په دغه وخت کې چې د بصرې کوم حاکم و د هغه نوم روماس و چې د روم د خلکو او په خپله د بادشاه په نزد د هغه لویه مرتبه وه. دا حاکم د پخوانیو آسماني کتابونو او د حالات مافیها عالم او نهایت ډولناک سړی و. د شام د لرې لرې ښارونو نه به خلک د ده د لیدلو دپاره راتلله او د ده نه به یې د حکمت او نصیحت خبرې اورېدلې. د بصرې آبادي په دغه وخت کې 12,000 وه او بصره ښه آباده وه. د عربو خلک به د حجاز او د یمن نه دلته سوداګرۍ دپاره راتلله. په یو خاص وخت او موسم کې به د روماس دپاره د اوسپنې یو چوکۍ ایښودل کېدله چې په هغې کې به دی کښېنستی. خلکو به د ده وجود ته کتله او د ده د علم نه به یې فایده اخیستله. نو کوم وخت چې حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه په بصره باندې لښکرکشي وکړه نو دغه خاص وخت او موسم و او ډیر زیات خلک روماس سره موجود وه چې ناګهانه په بصره کې د حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه د پوځ د راتلو په وجه یو شور او غوغا سوله. روماس سمدستي په آس باندې سپور سو او خلکو ته یې په اوچت اواز وویله ای خلکو خبرې کول پرېږدئ چې زه د مسلمانانو پوځ وینم، د هغوی خبرې اورم او د هغوی مطلب معلوم کړم. دا یې وویله او د حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه پوځ ته رانږدې سو او ویې ویله ای قوم عرب زه د بصرې حاکم روماس یم او ستاسو سردار سره ملاوېدل غواړم. کوم وخت چې حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه تشریف راوی نو هغه نه یې تپوس وکړي چې تاسو کوم خلک یاست. هغه ورته وفرمایله چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب یو
او حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر او نبی دی د کوم په باره کې چې په تورات او انجیل شریف کې پیشنګویان راغلي دي. روماس وویله چې هغه څه کار وکړي. حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنہ وفرمایله چې الله تعالی جل جلاله د هغه روح مبارک قبض کړي او د هغه د پاره هغه ځای خوښ کړي کوم چې د الله تبارک وتعالى په نزد بهترین ځای و. روماس تفوس وکړي چې اوس د هغه په ځای څوک مقرره سو. حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنہ وفرمایله د نبی صلی الله علیه وسلم نفس عبد الله عتیق بن ابي قحافه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو مشر دی. روماس وویله زما دی په خپل دین قسم وي ما ته ښه معلومات سته چې تاسو په حق یاست او په دې کې هیڅ شک نسته چې تاسو په شام او ټول عراق قبضه کوئ. موږ ستاسو سره د یو نیکی کوو او تاسو ته نصیحت کوو چې تاسو په کم شمیر کې یاست او زموږ خلک ډیر دي. ښه به دا وي چې تاسو واپس خپل ملک ته ولاړ شئ. موږ به پر تاسو باندې هیڅ قسم تعرض نه کوو. عربي وروره ابو بکر زما دوست او رفیق دی. که چیرې هغه په دې وخت کې موجود وای نو هغه به زما سره چیرې هم جنگ نه وای کړی. حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنہ ورته وویله د دین په باره کې هغه د هیڅ چا سره هیڅ رعایت نسی کولای اگر که داغه خپل زوی وي یا وراره وي تر څو پورې چې هغه مسلمان سوی نه وي ځکه چې داغه په دې معامله کې خپل اختیار نسته. هغه خپل هم مکلف دی او موږ ته الله جل جلاله له تاسو سره د جهاد کولو حکم را کړی دی. په دریو خبرو کې چې تر څو تاسو یو خبره منلې وي تر هغې پورې موږ نسو تللی. اوله دا چې په اسلام کې داخل سي. دوهمه جزیه ورکړي. که دا دواړې خبرې درته منظورې نه وي نو بیا جنگ ته تیار سي. روماس ورته په جواب کې وویله زما په خپل دین او ایمان قسم که چیرې دا خبره زما په وس کې وای نو ما به چیرې هم ستاسو سره جنگ نه وای کړی ځکه چې ما ته معلومه ده چې تاسو په حق باندې یاست. لیکن دا رومیان غوسور معلومیږي. زه اراده لرم چې دوی له ورسمه چې د دوی اراده معلومه کړم او دوی پوه کړم. حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنہ ورته وویله ښه ده ژر کوه ځکه چې موږ تاته یو ځل ویلي دي چې جنگ یا جزیه یا اسلام په دې دریو کې که تاسو هر یو کوئ هله به موږ د دې ځای نه ځو. ورونو روماس خپل قوم ته ورغی. هغوی را جمع کړه او ورته یې وویله ای نصاراو او ای بني ماء المحمودیه تاسو له یاد ساتل پکار دي چې ستاسو ملکونو ته د عرب قوم راتلل ستاسو د مالونو لوټ کول ستاسو د سردارانو او بهادرانو قتلول چې ستاسو په کتابونو کې دا ټولې پیشګویانې موجودې دي نو د هغې دا وخت دی او هغه دغه زمانه ده. ای اهل روم واورئ چې نه خو تاسو سره د روبیس برابر پوځ سته او نه تاسو په خپله د روبیس په شان بهادران یاست. د فلسطین په میدان کې د عربو یو کوچنی پوځ هغه قتل کړله او د هغه لښکر ته یې ماته ورکړه. د روبیس د پوځ غټ غټ بهادران یې قتل کړله او بعضې ځینې قیدیان کړه او باقي د جنگ د میدانه وتښتېدله. ما ته خبره رسېدلی دی چې د قوم عرب یو سړی چې د هغه نوم حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دی په موږ باندې د عراق له طرفه حمله کوونکی دی. ارکا سخنا تدمر او حوران فتح کړي دي او ډیر ژر دلته را رسیدونکی دی. زما په نزد بهتره او مناسبه خبره ده چې موږ دی عرب قوم له جزیه ورکړو او موږ د دوی په حفاظت کې سو او دغه شان دا بلا د خپل سر نه لري کړو. کله چې د قوم د خولې نه دا خبرې واورېدلې نو سخت په غوسه سوله او د هغه د قتلولو اراده یې وکړه. روماس چې د خپل قوم په اراده باندې پوه سو نو فوراً یې خبره بدله کړه او ویې ویله چې ما خو صرف ستاسو دیني غیرت کتی ګنې نو زه خو ستاسو ملګری یم او د دوی مقابلې ته خو د ټول نه لومړی زه تیار یم. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې رومیانو دا خبرې واورېدلې نو جنگ ته تیار سوله. لښکر یې تیار کړي زغر یې واغوستلې او د حملې کولو اراده یې وکړه. حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنہ چې ولیدله نو خپل لښکر ته مخاطب سو او یې فرمایله الله تعالی دې په تاسو باندې رحم وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنت د تورو په سوري کې دی او الله تعالی ته د وینې هغه څاڅکی د هر څه نه زیات محبوب او خوښ دی کوم چې د الله تعالی په لارې کې توی سي او هغه اوښکې چې د الله تعالی د ویرې نه توی سي. دشمنانو سره د زړه د اخلاص وجنګیږي. دشمنان په غشو سوري سوري کړي او غشي یو ځای کوي او بیا یې ولي چې ضایع نسي. بیا د آیات ولوستئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ژباړه ای ایمان والاو د الله نه وویریږئ څنګه چې د ویرېدو حق دی او ممړه کیږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یاست. دا یې وویل او حمله یې وکړه. هغه سره ټولو مسلمانانو حمله وکړه. ماجد بن رویم العبسی وایي چې زه هم د حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنہ دغه لښکر کې موجود وم. د دشمن په لښکر کې په دغه وخت کې 12,000 ځوانان موجود و او د هغوی یقین و
چې جنگ به موږ ګټو. هغوی په موږ باندې حمله وکړه. موږ د هغوی په مقابله کې ډیر کم وو. موږ د ډیر صبر نه کار واخیستی. تر غرمې پورې جنگ جاری وو او د دشمنانو برابر دا خیال وو چې ګنې هغوی ته به فتح حاصله سي. په دغه وخت کې ما ولیدله چې حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه اسمان طرف ته لاسونه اوچت کړه او دا دعا یې غوښتله: ای همیشه ژوندی او قایم اوسیدونکیه، او ای د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکیه، د بزرګۍ او د عزت خاونده، یا اله العالمین، تا د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره د شام او د فارس د فتح کېدلو وعده فرمایله ده. ای الله، څوک چې ستا د وحدانیت قائل دی هغه سره په کافرانو باندې مدد وکړي، او ای الله موږ ته په کافرانو باندې فتح را نصیب کړه. نو په الله قسم چې حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه خپل دعا لا ختمه کړې نه و چې مدد را ورسېدی. دشمن موږ د څلور طرفو څخه راګیر کړي وو او په زړه کې مو دا سوچ کړی و چې ګنې اوس به د هغوی فتح حاصله سي. ناڅاپه د حوران د لوري د تورې تیارې په شان ګرد غبار راغی. کوم وخت چې دغه دوړي او ګرد غبار موږ ته راورسېدله نو په هغې کې اسونه ښکاره سوله، بیا پکې نښانونه او بیرغونه هم ښکاره سوله. زموږ په لور 200 سواره را روان ښکارېدله. یو مجاهد په زور आवाज وکړي: یا شرحبیل، د الله تعالی د دین نصرت دی مبارک سه، زه مشهور شهسوار خالد بن ولید یم. د دویم مجاهد په خوله دا خبرې جاری وي: زه عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یم. بیا قوم لخم او د قبیله جزام په لور ورغله. دوی پسې ټول لښکر راورسېدی او نشان راښکاره سو چې د هغې نامه رایة العقاب وه، کوم چې د جناب رافع بن عمیر الطایی رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې کوم وخت رومیانو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه आवाज واورېدی نو د هغوی حوصلې کمزورې سولې. مسلمانانو خپلو کې یو بل ته سلام وکړي. حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته سلام وکړي نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایله: شرحبیله، آیا تا ته نه معلومه چې دا یو خاص موسم دی؟ په دې موسم کې د شام، حجاز او د عراق خلک راغونډیږي، ټول دلته راجمع کیږي، د رومیانو لښکر او سرداران راځي. بیا نه ده معلومه چې تا ولې خپل ځان او خپل ملګري په دې ځای کې راګیر کړه. حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایله چې د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په حکم راغلی یم. نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې ابو عبیده یو ساده او زړسواندی مسلمان دی، د جنگ په چلونو باندې نه پوهیږي. بیا حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خپل پوځ ته د آرام کولو حکم وکړي. پوځ پړه واچوي او هر یو سپاهي یو بل سره غمخواري او همدردي وکړه. په دویمه ورځ د بصرې لښکر د جنگ کولو اراده ښکاره کړه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خپل پوځ ته وفرمایله چې د بصرې د خلکو دا خیال دی چې ګنې د مسلمانانو پوځیان او آسونه ستړي ستومانه دي او د جنگ کولو طاقت نه لري، نو زموږ په لور روان دي. تاسو هم د الله تعالی په مدد او نصرت باندې یقین او بروسه وساتئ او د جنگ دپاره تیار سئ. مسلمانانو وسله واچوله او په آسونو باندې سپاره سوله. هغوی په میمنه باندې رافع بن عمیره الطایی او په میسره باندې غدرار بن الازور بن طارق چې یو کم عمره بهادر ځوان و او چې د عقلمندۍ او بهادرۍ قصې په هر ځای کې مشهورې دي، نو دوی مقرره کړه په پیاده پوځ باندې عبدالرحمن بن حمید الحجمي مشر کوي. لښکر یې په 2 حصو باندې تقسیم کوي. په یوه حصه پوځ حضرت مصعب بن عتبه حاکم جوړ کوي او د پوځ حصه د ټول پوځ نه بیله ودروله، او په دویمه حصه مزعور بن غانم مشر مقرر کوي او دا د پوځ بل طرف ته ودروي او وی فرمایله چې کله درته زه د حمله کولو حکم درکړم نو سمدستي به حمله کوي. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لښکر ته د تلقین وصیتونو او نصیحتونو دپاره باقي پاتې سوله. دوی غوښتله چې حمله وکړي چې ناڅاپه د رومیان د پوځي صفونو نه د یو مضبوط او قوي بدن والا سړی په آس باندې سپور راووتی چې د هغه په بدن باندې سره زر او سپین زر او حریر او یاقوت ځلېدله. د دواړو لښکرو په منځ کې ودرېدی او په عربي ژبه کې وویل: ای قوم عرب، زه د بصرې سردار یم او په تاسو کې د صرف هغه سړی زما مقابلې ته راسي کوم چې ستاسو سردار وي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه تشریف ورور. هغه ورته وویله: آیا ته سردار یې؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایل: هو، مسلمانان ما خپل سردار ګڼي او زما دا سرداری او امارت به تر هغه وخت پورې وي تر کومه وخت پورې چې زه د الله تعالی اطاعت ګزاره بنده یم.
که چیرې زه نن هم د الله تعالی نافرماني وکړم نو بیا زما په دوی باندې امارت بالکل نسی پاته کېدلی. روماس وویله زه د روم د بادشاهانو یو بادشاه او د روم د عاقلانو نه یو عقلمند سړی یم. هیڅ یو د بصریت خاوند او اهل علم باندې حق پټ نسی پاته کېدلی. ما په پخوانیو آسماني کتابونو او په اخبار مافیها کې لوستي او په علم ملحمه کې مې لیدلی دي چې الله تبارک وتعالی به یو نبی قریشي حشمی چې د هغه نوم به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وی رالیږي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وویله چې هغه هم زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. روماس وویله آیا په هغه باندې څه کتاب هم نازل شوی دی؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایله هو د هغه کتاب نوم قرآن شریف دی. هغه بیا پوښتنه وکړه آیا په تاسو باندې شراب حرام کړل سوي دي؟ خالد رضی الله عنه جواب ورکړ هو، کوم سړی چې شراب وڅښي نو موږ په هغه باندې حد جاری کوو، او څوک چې زنا وکړي نو هغه ته دوری ورکوو، او که زناکار واده کړی وي نو بیا سنګساروو. روماس بیا تپوس وکړي چې آیا په تاسو باندې 5 لمونځونه فرض کړل سوي دي؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه جواب ورکړ هو، په شپه او ورځ کې پر موږ باندې 5 لمونځونه فرض دي. روماس بیا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو حج کوئ؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې هو. روماس بیا پوښتنه وکړه په تاسو باندې جهاد فرض دی؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وفرمایله که جهاد فرض نه وای نو موږ به تاسو سره د جنگ کول لپاره دلته ولې راتلو؟ روماس وویله ما ته ښه معلومه ده چې تاسو خلک په حق باندې یاست. زما په زړه کې ستاسو سره مینه محبت دی. ما خپل قوم ستاسو څخه بیرولی وو چې ستاسو څخه محفوظ پاتې سي، لیکن هغوی زما خبره ونه منله. زه د خپل قوم نه ډیر ویریږم. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وویله چې کلمه شهادت اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ووایا چې د دې په لوستلو سره موږ دواړه د یو بل په نفع نقصان کې شریک سو. هغه جواب ورکړ چې زه به ضرور مسلمان سوی وای، لیکن زما سره ویره ده چې زما دا قوم به ما قتل کړي. البته زه به داسې وکړم چې د خپل قوم ته به ورسم، دوی به وویروم او ترغیب به ورکړم کېدای سي چې الله تعالی دوی په سمه لار راولي. خالد رضی الله عنه وفرمایله که چیرې ته زما نه بغیر د جنگ او مقابلې څخه ولاړې نو ماته د دې خبرې ویره ده چې ستا قوم به تا ته نقصان ورسي. ښه خبره دا ده چې زه په تا حمله وکړم او ته هم په ما حمله وکړې چې په تا باندې تهمت ونه لګیږي، یعنی خپل قوم په تا باندې بدګمانه نسي. دې نه پس بیا ته خپل قوم ته واپس ولاړ سه. ورونو ویل کیږي چې بیا دواړو یو په بل باندې حمله وکړي. د ټولو پوځیانو په وړاندې د جنگ د فن ښه مظاهره وکړه. دې وخت کې روماس حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وویله چې اوس په ما باندې یو زوردار حمله وکړه چې زه د میدان وتښتم. بادشاه زما د امداد لپاره یو سردار رالیږلی دی چې د هغه نوم دریحان دی. ما ته ویره ده چې هسې نه هغه تاسو ته څه نقصان در ورسوي. حضرت خالد رضی الله عنه وفرمایله الله تعالی جل جلاله به مال په هغه باندې غلبه او فتح راکړي. بیا حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پر روماس باندې یو سخت حمله وکړه. روماس د مقابلې نه وتښتېدی او خپل قوم ته ورغی. روماس چې کله خپل قوم ته ورسېدی نو خلکو ترېنه د حال او احوال تپوسونه وکړه. روماس ورته وویله ای قومه، عربان ډیر جست او چالاک خلک دي، په تاسو کې د هغوی د مقابله کولو طاقت نسته. دا یقیني خبره ده چې هغوی به د شام بلکې د روم د ټولو ښارونو او علاقو مالکان جوړیږي. تاسو د خدای نه وبیریږئ او د عربانو اطاعت قبول کړئ. د عرکې تدمیر او د حوران د خلکو په شان خپل ځان د هغوی په حفاظت کې راولئ. زه ستاسو خیرخوا یم. قوم چې د روماس د خولې نه دا خبرې واورېدلې نو ویې رټئ، غوسه یې باندې وکړه، حتی چې د هغه وقتلولو ته تیار سوه. او که چیرې د بادشاه وخت خوف ویره نه وای نو ممکنه و چې فوراً یې وژلی وای. قوم روماس ته وویله چې ځه په کور کې کښېنه، عربانو سره به موږ مقابله وکړو. د روماس چونکې دا خواهش و چې شاید الله تعالی حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه له فتح ورکړي نو زه به هم خپل اهل او عیال سره د دوی سره ولاړ سم چیرې چې دوی ځي. نو په دې وجه سمدستي کور ته روان سو. د بصرې خلکو د روماس د تلو نه پس دریحان خپل حاکم مقرره کړ او ویې ویله چې کله مسلمانانو سره د جنگ کولو نه اوزګار سو نو بادشاه ته به ورسو او هغه سره به د روماس د معزولۍ او ستا د مقررۍ خبره وکړو، ځکه چې ته د روماس په نسبت په مقابله کې ډیر بهادر او عقلمند یې. دریحان وویل ستاسو د دې خبرې نه مقصد او اراده څه ده؟ هغوی ورته ویله موږ غواړو چې ته د مسلمانانو په سردار او د هغه پر لښکر باندې حمله وکړه او د هغوی مقابله وکړه. که چیرې تا د هغوی سپهسالار قتل کړي نو د هغوی باقي پوځ به وتښتېږي. د حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه او د دریحان مقابله او د بصرې د خلکو شکست. ورونو وایي چې دریحان زغره واغوستله
توره او ډال یې راواخیستی او میدان ته راووتی. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه له د مقابله کولو دعوت ورکړي. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویله چې ته د لشکر سردار یې او د لشکر قدمونه د خپل سردار په وجه مضبوطه وي، لہذا د دې دشمن د مقابلې دپاره زه ورځمه. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه میدان ته راووتی او په دریحان باندې حمله وکړه. دریحان هم حمله باندې وکړه. د دواړو طرفه حملې شروع سولې. د دواړو لشکرو خلکو د دوی د جنگي پن تماشا کوله. لا ډیر وخت نه و تیر سوی چې د دریحان حوصله کمزورې سوله او محسوس یې کړه چې د دې ځوان د مقابلې نور نسم راوړلی، نو د میدان جنگ نه وتښتېدی او خپلو ملګرو له ځان ورسوی. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د تعقیب وکړي، لیکن په لاس ورنغی ځکه چې د هغه آس د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د آس نه زیات تیز و. د بصري خلکو د دنه د راتښتېدو وجه او سبب وپوښتی. نو دریحان ورته وویله چې په ما باندې ډیره سخته حمله وکړل سوله، په دې وجه زما پښې مضبوطې نه سولې، په دې وجه راوتښتېدلم. تاسو ټول په یوه ځای حمله وکړئ. د په دې خبرو د کافرانو په زړه کې ویره پیدا سوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پوه سو چې په دشمنانو باندې زموږ رعب پرېوتی. نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه، ضرار بن الازور رضی الله تعالی عنه، قیس بن حبیره رضی الله تعالی عنه، شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه، رافع بن عمیره الطائي رضی الله تعالی عنه، مصب بن بخته الفردي رضی الله تعالی عنه، عبدالرحمن بن حمید الحجمی رضی الله تعالی عنه او باقی ټول مسلمانانو په یو ځای زبردست او مضبوط حمله وکړه. سخت جنگ شروع شو او د رومیانو سرونه په خاورو او په وینو کې پریوتل. فادریانو یو شور او غوغا جوړ کړه. لارډ فادریانو اسمان په سر واخیستی، د کفر کلمې شروع کړې. حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه دا دعا وویله: ای الله، دا ناپاکه قوم د کفر کلمې سره ستاسو په لور رجوع کوي او ستا سره بل معبود پیدا کوي، حالانکه تا نه سوا بل معبود نسته او موږ صرف کلمه توحید سره ستا په لوري رجوع کوو. ای الله، ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په برکت سره د دې دین مبین منونکو په کافرانو باندې مدد او فرمایا. حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه به دا دعا لوستله او نور مسلمانانو به پرې آمین ویله. بیا په یو ځای یو مضبوط حمله وکړه. د دشمن د خیال راغی چې گویا یو کلا را پریوتله. د مسلمانانو د حمله دومره زورداره و چې د دشمنانو پښې وښویېدلې او وتښتېدله. میدان جنگ د کافرانو د لاشونو نه ډک سو. د تښتېدو په وخت د ډیر هیبت د وجې نه یې بعضې ملګري قتل کړه. خپله کلا ته ننوتله او د کلا دروازه یې بنده کړه. خپل نشان او صلیب یې اوچت کړي او بادشاه ته یې د دې واقعې خبر لیږلو او کومک غوښتلو دپاره اراده وکړه. حضرت عبدالله بن رافع وایي چې د بصرې خلک څه وخت د کلا په دیوالونو ختل، نو موږ د هغوی تعقیب پرېښودی او د خپل لښکر شمیر مو وکړي، نو بعضې خلک په نظر نه راغله. بیا مو د هغو لاشونه په میدان جنگ کې ولیدله، نو معلومه سوله چې زموږ نه 230 کسان شهیدان سوي دي چې په هغوی کې د اکثرو تعلق قوم بجله او همدان سره و. د رئیسانو نه بدر بن حمله چې د بني ثقيف حلیف و، او علي بن رفاعه، مازن بن عوف، سهل بن ناشط، جابر بن مراره، ربيع بن حامد او عباد بن بشر. الله تعالی دې د دې ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. همدا شهیدان سوي وه. د مسلمانانو لشکر د غنیمت مال حاصل کړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په شهیدانو باندې د جنازې لمونځ وکړي او د هغوی د دفن کولو حکم یې وکړي. د نیمې شپې په وخت کې حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه، معمر بن راشد، مالک اشعر النخعي او د لشکر زحف سلو ځوانانو د خپل فوز د څوکۍ دپاره گشت شروع کړي. دې حضراتو گشت کوي چې ناګهانه اسونو غږونه اوچت کړه، اوازونه یې وکړه چې د دې په وجه مسلمانان بیداره سوله. اخوا دې خوا یې وکتله چې ګوري یو سړی په توره تیاره کې را روان دی، کمپل یې د ځانه را چاپېر کړی دی او د مسلمانانو په لوري راځي. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه ورمخکې سو او اراده یې وکړه چې وینیسي، لیکن دغه سړي اواز وکړي: لږ صبر وکړه، زه د بصري حاکم یم. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه سمدستي ونیوی او حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته یې بوتی. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې ورته وکتله نو ویې پیژندی او ویې خندله. هغه وویله: یا امیره، زما قوم ماله تړکه راکړه چې زه کور ته کښېنه، ګنې نو قتلو دي، نو زه هم کور ته ولاړم او په کور کې کښېنستلم. زما کور چونکې د قلا دیواله سره بالکل متصل دی، د دې وجې نه د شپې په تیاره کې پټ تاسو ته راغلم. اوس به ته داسې وکړې چې یو څو تکړه او اعتباري ځوانان به زما سره کړي چې دا ښار قبضه کړي.
حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې دا واوریدله نو د شکر سجده ادا کړه او حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ چې ته د ځان سره سل ځوانان واخله او روما سره ولاړ شه. غدرار بن ازور وایي چې کوم سپایان شار داخل سوي و په هغې کې زه هم ومه. کله چې موږ د روماس کور ته ورسېدلو هغه زموږ دپاره د خزانې دروازه کلاو کړه یعنی خلاص یې کړه. وسله یې په موږ تقسیم کړه او ویې ویله چې د رومیانو لباس جامې واچوئ. موږ د رومیانو لباسونه واغوستله او د ښار 4 واړه طرفونو ته مو 25 سپایان څوکیدارۍ دپاره ودروله. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ وفرمایله چې کله تاسو زموږ د تکبیر اوازونه واوري نو سمدستي تاسو هم تکبیر ووایاست. حضرت قدرار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ په کوم ځایونو باندې مقرر کړل سوي وو هلته مو ځان ورسوئ او د حملې کولو دپاره تیار ودرېدلو. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې ماته د معتبرو راویانو نه دا خبره رسېدلی دی چې حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د خپلو سپاهیانو په خاص ځایونو باندې د مقررولو نه پس په خپله هم زغره واغوستله. روماس هم زغره واغوستله او حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ له یوه توره ورکړه. روماس د حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ لاس ونیوی او هغه برج طرف ته د ځانه سره روان کړي کوم برج کې چې دریحان او دغه نور ملګري اوسېدله. کوم وخت چې دا حضرات هغه برج ته ورسېدله نو په مخ کې یو دربانچی ولاړو. هغه مزاحمت وکړي. دریحان تپوس وکړي چې تاسو څوک یاست؟ روماس ځواب ورکړ زه سردار روماس یم. دریحان وویله چې دا ستا سپیره منحوس قدمونه دلته څنګه راغله او دا ستا سره دویم کس سړی څوک دی؟ روماس وویل چې دا زما یو دوست دی او ستا سره د ملاقات کولو ډیر زیات شوق لري. دریحان وویله اخر دا دی څوک؟ روماس ځواب ورکړ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ دی او د دې دپاره تشریف راوړی دی چې ستا دا ناپاک روح په دوزخ کې ورلړ کړي. دریحان چې څه وخت د روماس د خولې نه دا خبرې واورېدلې نو غوښتلی چې حمله ورباندې وکړي لیکن د ویرې له وجې نه یې حمله ونه کړه. دغه وخت حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ توره په لاس تیار ولاړو. په وران یې توره اوچته کړه او دریحان یو داسې مضبوط ګزار ووهی چې 2 ټوټې سو او مړ سو. د ګزار ورکولو په وخت حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ په زور د الله اکبر نعره ووهله. روماس د تکبیر ځواب ورکړ. باقي مسلمانانو چې د تکبیر आवाज واورېدی نو هغوی هم د الله اکبر نعرې وهلې. غرض دا چې د بصرې د ښار 4 خواو طرفونو کې د تکبیر اوازونه اوچت سوله چې د هغې کړنکاري کاڼي غرونه اونې مرغان او بزرګان خلک د خپل ځان هم نوا جوړ کړه. د نیکانو او صالحینو په ژبو د الله تعالی د شکر الفاظ جاری سوله. هغوی وویله ای زموږ معبوده ای زموږ آقا څه ښایسته او پاک دی ذکر ستا او په حقیقت کې موږ نس ادا کولی شکر ستا. موږ واورېدله کلمه توحید او ومو پیژنه اهل تحمید او اهل تمجید. وایي چې کوم وخت د مجاهدینو د تکبیر اوازونه په بصره کې اوچت سوله او د مسلمانانو تورو د رومیانو ویني چې شل شروع کړه نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ او داغه فوز د تکبیرونو په اوازونو لبیک ویلو او په ښار کې داخل سوله. کوم وخت چې د بصرې خلکو ولیدله چې مسلمانانو د تورې په زور بصره فتح کړه نو د بصرې خلکو شور او ویلا جوړه کړه. نر او ښځو لوی وړو او ځوانانو او فریاد شروع کړي. د هر لوري نه د امان امان اوازونه راتلله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړي. پوښتنه یې وکړه چې دا خلک څه وایي؟ روماس وویله دوی امان غواړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ وفرمایله چې تورې سمدستي په پوښو کې واچوي. د هغه حکم کول و چې مسلمانانو سمدستي خپلې تورې په پوښو کې واچولې. چې سهار سو نو د بصرې ټول خلک د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر سوله او عرض یې وکړي چې کاش که چیرې موږ تاسو سره صلح کړی وای نو نن به دا حال نه وای. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایله چې په تقدیر کې څه لیکل سوي وي هغه نه بدلیږي. د بصرې خلکو پوښتنه وکړه چې ستاسو رهبري او مخبري چا وکړه چې زموږ ښار هم فتح کړي؟ روما سمدستي ودرېدی او ویې ویله ای د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم دشمنانو کوم سړی چې د الله تعالی د رضا حاصلولو او ستاسو سره د جهاد فی سبیل الله د پاره دا کار کړی دی هغه زه یم. هغوی روماس ته وویله آیا ته اوس زموږ په مذهب یعنی دین باندې نه یې پاته سوی؟ روماس وویله په الله قسم زه د صلیب او د هغه د عبادت کوونکو نه منکر یم. ما په هغه کې مه شاملوئ. ما په صلاح په رضا او په رغبت سره الله تبارک وتعالی خپل رب ومنئ. دین می اسلام قبول کئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم می نبی او رسول تسلیم کئ. کعبه شریفه می خپل قبله او قرآن کریم می خپل امام وګڼئ او مسلمانان می خپل ورونه جوړ کړه.
د هغه قوم چې دا خبرې واورېدلې نو د غصې نه سره سوه. روماس حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویله چې زما اراده ده چې د دې ځای نه ولاړ سم، او کوم ځای ته چې تاسو ځئ زه هم ستاسو سره هلته ولاړ سم. کوم وخت چې الله تبارک وتعالی ستاسو په لاس دا ملک فتح کوي او په ټوله شام باندې ستاسو تسلط قایم سي، نو خپل وطن ډیر خوږ وي او هر سړی په فطري توګه خپل وطن خوښوي، نو زه به بیا خپل وطن ته راسم. حضرت واقدي رحمه الله وایي چې معمر بن سالم د خپل نیکه لبچه بن مفروح نه روایت کوي چې روماس به زموږ سره په هر جنگ کې شریکېدی، دشمنانو سره به یې سخت مقابله کوله او په جهاد فی سبیل الله کې د زړه د اخلاص برخه واخیستله، حتی چې شام فتح سو او د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په درخواست حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په زمانه کې دی یعنی روماس د بصرې گورنر یا حاکم جوړ کړي. دلته دوی ډیرو لږو ورځو پورې حکومت وکړي او بیا وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. ویلی سو چې د شام د فتح کېدو نه وروسته حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څو کسان مقرره کړه چې د روماس د کور مال او اسباب او غیره دلته راوړي. د روماس د ښځې قصه. ورونو، کله چې روماس او د هغه اهل او عیال دې نوي کور ته راغله نو د روماس ښځه روماس سره په جنګ سوله او خواهش یې و چې د روماس نه طلاق واخلي. خاوند د دې نه تپوس وکړي، پوښتنه یې وکړه چې ته څه غواړې؟ هغې وویل چې دا فیصله به ستاسو سردار خالد رضی الله تعالی عنه کوي. اخر دا چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضره سوه او هغه ته یې فریاد وکړي. د روم یو سړی په عربي ژبه پوهېدی او ویې ویله چې دا په خپل خاوند باندې دعوه کوي. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه د ترجمان په ذریعه تپوس وکړي چې د دعوی کولو سبب څه دی. د روماس ښځې وویله چې برای ماښام زه بیده ومه نو ما خوب ولیدی. په خوب کې مې یو ډیر زیات ښایسته سړی ولیدی چې د هغه مخ د 14مې سپوږمۍ په شان ځلېدی. هغه ماته وفرمایله چې دا ښار او دا ټوله شام او عراق به د دې عربانو په لاس فتح کیږي. ما عرض وکړ چې تاسو څوک یاست؟ هغه وفرمایل چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم. د دې نه پس یې ماته د اسلام دعوت راکړي او زه مسلمانه سومه. نبی علیه الصلاة والسلام ماته د قرآن شریف 2 سورتونه هم وښودله چې ماته اوس هم یاد دي. رابی وایي چې د ترجمان د خولې نه خلکو دا خبره واورېدله نو ټولو تعجب وکړي او حیران سوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ترجمان ته وفرمایله چې دې ته ووایه چې موږ ته هغه 2 سورتونه واوروي. هغې سورة الفاتحه یعنی الحمد لله رب العالمین او سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا ورته وویله. او د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په لاس د اسلام تجدید وکړو یعنی دوباره یې بیا اسلام راوړي او د خپل خاوند نه مطالبه وکړه چې مسلمان سه یا ماته طلاق راکړه. دې چې دا خبره وکړه نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وخندل او یې فرمایله سبحان من وفقها یعنی پاک دی هغه ذات چې دې دواړو کې موافقت پیدا کړي. بیا حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ترجمان ته وفرمایله چې دې ته ووایه چې ستا خاوند تا نه مخکې مسلمان سوی دی. دا چې واورېدله نو ډېره خوشحاله سوله. دې نه پس حضرت خالد رضی الله تعالی عنه د بصرې خلکو سره په یو معین مقدار باندې چې د بصرې خلکو باندې هم بوج نسی مصالحت وکړي. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه غوښتله چې یو سړی خپل نایب او وزیر مقرره کړي د دې دپاره چې د بصرې خلک خپل غرض او مسائل هغه ته پیش کړي. لہذا حضرت خالد رضی الله تعالی عنه د هغوی رایه معلومه کړه او د هغوی د رایې مطابق یو سړی د خپل طرف نه حاکم مقرره کړي. د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یو خط حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه ته ولېږئ چې په هغې کې د فتح د زیرې نه علاوه دا هم ولیکله چې زه دمشق ته روان یم، ته زما سره هلته میلاو سه. دویم خط هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ولېږئ چې په هغه کې د قادسیې د فتح په وخت د عراق نه د شام په لور د خپل تګ بیانول نه پس لیکلي وه. قدرمنو اوریدونکو، دا و د فتوح الشام د خپرونې 3مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به کوم حالات مخته راځي هغه به په 4مې برخه کې واورو. نور مو په رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.